نن مې ډېر د خواشینۍ خبر واورېدو. هغه دا و چې محترم نکموره نن په ننګرهار ښار کې ووژل شو، زخمی و او بیا وروسته وفات شو. متاسفانه چې روزانه موږ په افغانستان کې قتل او قتال لرو او روزانه افغانانو ته درد ورکول کېږي، لیکن بعضې ورځې او بعضې کیسونه داسې وي چې افغانانو ته فقط درد نه ورکوي بلکې لږ ورته شرم هم بخي، چې هغه نننۍ مسله وه. ځکه چې زموږ ملک ته یو جاپانیز راځي او 2007 کال نه زموږ خدمت کوي، زموږ زراعت او صحت جوړوي، موږ ته کار کوي، حتی د دې فخر کوي چې زموږ تذکره واخلي. په اپریل 2019 کال کې تذکره اخیستې وه، پکول یې اغوستی و، د نورستان ولایت ځان ته انتخاب کو او په حیث د افغان ژوند کوي، نور هیڅ هم نه لري بلکې خیر ټول افغانانو ته، د هغه امنیت هم موږ نشو ساتلی. دا واقعا درد نه ډکه خبره ده. زما ګران ورونو، ما په غرب کې ډیرو ارګانونو سره خبرې وکړې، ډېر خلک راشي افغانستان کې کار وکوئ، دلته غربت دی، 2% خلک د غربت کچې لاندې ژوند کوي او د هغوی واحد علت دا و چې دلته امنیت نشته، دلته امن نشته دی. که تاسو ورشئ سیریا فلسطین وګورئ، هلته افغانستان نه ډېر بدبختي ده، لیکن څوک د خیریه کارمندانو سره هیڅوک هم کار نه لري. حتی اسرائیل چې په دنیا کې بدبخترین شیطان یادیږي، هغه هم غرض نه لري. په افغانستان کې څو کاله مخکې څو مالیزیان وژل شوي وو، 2 هفتې مخکې نور خیریه کارونو خلکو خیریه مسؤلین وژل شوي وو او نن محترم نکموره ووژل شو. دا واقعا د شرم نه ډک خبر ده موږ ته. زما فکر دا دی چې څنګه بعضې خلک په تلویزیون کې په سټیجونو کې په پوسټرو کې لیکي چې موږ حساب اخلو او حساب هم ورکو. زما سوال دا دی چې چا نه حساب واخیستو چاته یې ورکو، او که غواړي نن نه شروع کړي نو بیا دې واضح دی نکموره د مرګ حساب او بیرته د ملت ته حساب ورکړي، ځکه ملت دا حساب غواړي، ځکه چې هغه ملت خادم و. په حیث افغان او مسلمان زه د نکموره د فامیل په درد کې شریک یم او بخښنه ترې غواړم چې دغه اولاد او پلار نه موږ حفاظت نه کړی شو. امید لرم دا ویډیو تاسو شریک کړئ تر څو پورې د هغه خلکو غوږونو ته ورسیږي څوک چې مسؤلین دي د خلکو حفاظت لپاره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.